یو ځل بیا تاسو ته د نوې ویډیو لپاره راغلاست یم. نن راځو د اوپن ډورز په اړه باندې یو څه عمومي معلومات ترلاسه کوو چې اوپن ډورز څه دی او هغه تیروتنو باندې رڼا اچوو چې زیاتره افغان محصلین یې ترسره کوي او د ناکامۍ سره مخ کېږي، یعنې د اوپن ډورز لخوا رد کېږي. د هغې د مخنیوي لپاره باید موږ او تاسو ضروري معلومات ټول وګورو، دقیق او په ذهن کې وساتو. هر محصل باید د خپل بخش مربوطه معلومات د ځان سره حفظ کړي یا یې وساتي یا یې ولیکي په یو کتابچه کې او نوټ کې، تر څو په راتلونکي کې د ستونزو سره مخ نشي. لومړی باید په سټرکچر باندې ځان پوه کړو. د هغې نه وروسته بیا موږ تاسو کولی شو چې په صحیح شکل سره ځان دپاره اپلای وکړو او خپل د چانس د کامیابۍ دپاره زیات کړو. راځو کروم اوپن کوو. په کروم کې اسانتیا ډېره ده. د کروم د اوپن کولو څخه وروسته راځو نوی ټیب خلاصوو، دلته لیکو اوپن ډورز. اوپن ډورز ولیکئ، دلته به راشي تاسو ته انټر باندې به کلیک وکړئ. ما مخکې څو ځل خلاص کړی دی، نو دلته په دغه مخصوص رنګ سره ښکاره کېږي، په دې باندې به کلیک وکړو. دا د اوپن ډورز عمومي ویب سایټ دی. اوپن ډورز په اړه باندې بیا بله ورځ په تفصیل سره معلومات کوو، خو دلته دونه پوه شئ چې دا د اوپن ډورز د روسیې هیواد د ساینس او تحصیلات عالي کوم وزارت چې دی د هغې ترمنځ یو جوینټ پروجیکټ دی چې د نړۍ د هر ګوټ څخه مختلفو هیوادونو څخه پاکستان، افغانستان، انډیا، نایجیریا، سودان، فلسطین، دا چینایان هم ډېر زیات راځي دلته او زده کړې کوي. دا زموږ ستاسو لپاره یو بهترین فرصت دی تر څو د دې څخه استفاده وکړو. دا به یا ډېر وخت لپاره یایي یا به نه وي، خو تر څو چې موجود دی نو راځئ چې استفاده ترې وکړو. اوپن ډورز دلته یو څه عمومي معلومات ورکړي دي چې 1,46,000 اشخاص په دې کې ثبت نام وکړي یا پکې ګډون وکړي. د هغې د جملې څخه به یوازې د 6,300 څه د پاسه 6,300 نفره د لیکلی 6,300 پلس اشخاص د یو انتخاب وي چې هغه به وینران وي یا به رنر اپ وي. دلته یو څه معلومات نور ورکړي دي چې اډمیشن فی چې پکې دی دا فری دی او د 40 نه زیات روسي یونیورسټیانو یا پوهنتونو کې موږ ته چانس برابروي تر څو زده کړې پکې وکړو. هغه بیا کله چې تاسو ثبت نام کوئ هلته خپل ستاسو مشخصې یونیورسټیانې چې کوم دي یا پوهنتونونه هغه تاسو ته هلته راځي، نو بیا یې کتلی شئ. د هغې تشویش مه کوئ او ورو ورو هغې باندې هم بیا کار کوو. هغه سبجیکټونه چې په اوپن ډور کې تاسو ته چانس برابروي چې په هغې کې تاسو زده کړې وکړئ، هغه اپلایډ میتھمیټکس دي، یعنې ریاضیات دي، او آرټیفیشل انټیلیجنس دی، یعنې هوش مصنوعي چې ورته وایي، مصنوعي ځیرکتیا، او اکانومیکس اینډ اکانومیټریکس دي، نو دا هم د اقتصاد پورې مربوط شیان دي. بایولوژي ده اینډ بایوټیکنالوژي ده چې دا لابراتوار او دغه بخشونه مربوط کېږي. ایجوکیشن اینډ سایکالوژي ده، دا هم د طب بخش مربوط کېږي. بزنس اینډ مینجمنټ دی چې دا هم د اقتصاد مربوط دی. انجینرینګ دی، پکې فزیکل ساینس دی او ټیکنالوژیانې دي. کیمسټري اینډ مټیریل ساینس دی. پولیټکس اینډ انټرنیشنل سټډیز دي. کلینیکل میډیسن اینډ پبلک هیلث دی، پکې چې دا زما برخه ده، خصوصا په دې برخه کې راغلی. بیا په کلینیکل برخه کې چې کوم یعنې په طبي برخه کې په دې کې سیچنوف بهترین پوهنتون دی. سیچنوف تقریبا څه کم 3 پېړۍ تاریخ لري چې یعنې ډېر پخوانی پوهنتون دی او په ماسکو په ښار کې دی. په روسیه کې په لومړۍ درجه او په نړۍ کې 4مه درجه پوهنتون دی. د طب برخو کې چې په طب په هره برخه کې شاګردان روزي. روسي ژبې او د هغې د کلچر باره کې ته هم کولی شئ چې دلته زده کړې وکړئ. کمپیوټر ساینس او ډیټا ساینس چې کوم دی دغه باره کې هم ته کولی شئ زده کړې وکړئ. جیولوژي او نورو شیانو باره کې سبسټنسز یعنې د زراعتو مطالعات چې کوم جیولوژي پورې مربوط دي هغې کې هم کار کولی شئ. سیویل انجینرینګ کې هم پکې کار کولی شئ. دغه شیان ډېر مهم وو چې تاسو باید په دې پوه شئ. بیا هر شخص چې غواړي په کوم برخه کې دغه وکړئ، زده کړې وکړئ، نو هغه خپل مربوطه بخش ته لاړ شئ
هلته دننه پکې نور معلومات بیا ورکړل شوي دي چې دا د کوم برخه نه کوم برخه پورې د list of participant who demonstrated strong academic performance there, the list of winners and runner-ups. دلته تاسو لیستونه کتلی شئ، مختلف معلومات دلته تاسو وړاندې کوي. بیچلرز ټریکونه دي، دلته تاسو کولی شئ چې خپل ډول معلومات ټریک کړئ. study programs defined for the subjects. بیچلرز دي چې نرسنګ دی یوازې په بیچلر کې، یعنې په لیسانس کې دی. او سپیشلیسټ لپاره چې دی فارمیسي ده، ډینټسټري ده، د غاښونو ډاکټرانو لپاره، ډاکټر صاحبانو لپاره بیا بهترین چانس دی ډینټسټري. او جنرال میډیسن پکې دي، پیډیاټرکس پکې دي، میډیکل پریونټیو بزنسز دي پکې. دا یو ډېر غوره چانسونه دي د هغه شاګردانو لپاره چې غواړي په دې برخو کې زده کړې وکړي. یعنې دلته چې تاسو داخل ته راشئ، بیا په هغه کې دننه په مختلفو بخشونو کې معلومات ترلاسه کولی شئ. دغه 1.0.0.0.0.0 دا یې کوډ نمبر یې لیکي، حساب 1.0.0.0.2 1.0.0.0.1 او 4.0.0.0.1 دا یې کوډ نمبر یې لیکي. دا به یاد کې ساتئ. بیا چې کله تاسو اپلیکیشن فورم راکوئ، نو په اپلیکیشن فورم کې بیا ستاسو څخه دغه شیان وغواړي. نو په دغه خاطر ما مخکې ذکر وکړو چې تاسو دغه معلومات باید دقیق وګورئ، ځان سره باید دقیق ورسوئ، ځان سره یې نوټ کړئ، تر څو په راتلونکي کې ستاسو سره تاسو د مشکل سره مخ نه شئ او اسانتیا درته موجوده وي. راتلونکي ویډیو به زموږ د دې په اړه باندې چې کوم اسناد زموږ ستاسو د افغانانو لپاره ضرور دي تر څو سکالرشپ کې پرې برخه واخیستی شو، کامیاب شو، او کوم سټیپونه باید په نظر کې ونیسو. که ویډیو مو خوښه شوې وي، چینل سره لایک، شیر او سبسکرایب کړئ. ویډیوګانې د نورو ملګرو سره شیر کړئ تر څو ټول وطنوال او هیوادوال چې غواړي په دغه بورسونو کې ګډون وکړي هغه پرې برخمن شي. او دغه زرین چانس د هر افغان حق دی چې باید ټولو ته ورسیږي. او هر هغه افغان ورور، که پښتون دی که فارسي زبانه دی، چې زما په ژبه پوهېږي او هغه ترې استفاده کولی شي، نو باید ترې استفاده وکړي، ځکه چانس باید د لاسه ورنکړي. دا یو زرین چانس دی، امکان لري په راتلونکي کې دا چانس نه وي تاسو سره. او تر راتلونکي ویډیو مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه.